السلام علیکم لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ بستئ. ملګرو، نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه موږ کولی شو چې چیټ جی پی ټي ته لاسرسی ولرو. هغه دوستانو دپاره چې چیټ جی پی ټي نه پیژني یا ورسره بلدتیا نه لري، دا یو اے آی یا ارټیفیشل انټیلیجنټ ټول دی، مصنوعي ذکاوت چې ورته ویل کېږي. دې سره اصل کې ډېره زیات ډیټا د معلومات دی ورسره. دا ډیټا یې کوم ځای نه کړې ده، موږ خپله ورکړې ده. که ګوګل دی، که فیسبوک دی، مختلف سوشل میډیا پلیټفارم دي، دې نه راپورته کړې ده. یو ډیټابیس یې جوړ کړی دی ډېر زیات، چې د هرې موضوع په اړه دې سره معلومات دي. نو بیا موږ کولی شو چې د دې نه پوښتنې وکړو، هر قسم کومک ترې واخلو. نو هغه معلوماتو پر بنسټ کوم چې ورسره دي ډیټابیس کې، د هغې معلوماتو پر بنسټ موږ ته بیرته جواب راکوي. سمه ده. نو دا چې څنګه موږ کولی شو لاسرسی ورته ولرو، صرف ګوګل ته راشئ، دلته ولیکئ چې چیټ جی پی ټي لاګین دی. زما چونکې یو آی ډي مې جوړه کړې ده، نو تاسو هم کولی شئ چې خپله یو آی ډي جوړه کړئ د ایمیل په تھرو باندې. لاګین ومه، که چا آی ډي نه وي، ساین اپ دې ووایي، صرف ایمیل دې ورکړي. ډېر یو اسانه پروسس دی. کولی شي چې بیا ګوره لاګین مانه واخیسته، عثمان د ایمیل کنټینیو کوئ، خپل پاسورډ ورکوئ. free research through okay done. داسې یو انټرفیس دی. صحیح ده. په دې کې تاسو ته لیکلي چې موږ څه شی کولی شو، څنګه د لیمیټیشن څه شی دي، کیپیبلیټیز څه شی دي، اګزامپل څه شی دي. داسې یو اګزامپل مثال تاسو ته کولی شي چې ایکسپلین کوانټم کمپیوټینګ. ډېر څه موږ کولی شو، صرف دا نه دي. هغه به بیا وروسته زه تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم انشاءالله، څنګه موږ انټرویو ته ځان په دې تیارولی شو، څنګه موږ خپل انګلیش صحیح کولی شو، څنګه موږ خپل وکیبلري قوي کولی شو. هر قسم یعنې ډېر زیات کارونه پې کېږي. خو را به شو دې ته چې افغانستان کې چیټ جی پی ټي ته خلک لاسرسی نه لري. یو بل ټول دی، ډېر اے آی ټولز دي. تاسو صرف ګوګل کې سرچ ورکړئ، ډېر زیات دي. دا خو یو چیټ جی پی ټي، نور هم ډېر زیات ټولز دي. تاسو کولی شئ چې هغې ته لاسرسی ولرئ. مثال دلته موږ راځو، د مایکروسافټ یو پراډکټ دی، ګوګل بینګ ولیکئ، بی آی این جی، بینګ. دې کې هم تاسو خپل یو ایمیل به جوړوئ د مایکروسافټ. ما مخکې نه جوړ کړی دی، ګوره عثمان په نوم باندې دی. را به شئ چیټ ته، چیټ باندې چې کلیک وکړئ، ګوره دا هم هغه قسم هغه دی، دې نه زه هیلپ اخیستلی شم. زه ولیکم مثال چې I will provide a passage, please correct my mistakes. دا زه وایم چې زه د یو انګلیسي کې پیراګراف مې لیکلی دی، هغه زه تاسو در کوم، ما ته پکې غلطۍ اصلاح کړئ. مثال نو دا هم د چیټ جی پی ټي په شان اے آی ټول دی. ګوره شور آی کین هیلپ یو وت دیټ. راځم مثلا چیټ جی پی ټي ته هم دا خبره لیکم چې دا به مې راته وایي چې شور بیا هغه به زه بیا ویډیو جوړه کړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل انګلیش هم د دې ورچوال اسسټنټ سره قوي کړئ. نو تر بیا چې زه د یوې بلې ویډیو سره راځم، نو فی الحال د الله په امان. السلام علیکم.